په بونیر کې یو افسوسناکه پیښه رامخې ته شوې ده چې یو جنۍ د کور نه د شپې اوتې ده او چې د هغې معلومات شوی دی نو هغه د خپل یار سره د کور نه اوتې ده چې د هغې نه بعد هغې پسې کوشش هم شروع شوی دی او په عیار هم درج شوی دی د پولیسو سره او هغې بیا خپلو کورواله ویشتي هم دي دواړه یې مړه کړي دي. خو دوستانو د واقعې په باره کې پوره معلومات تاسو کتلی شئ. تاسو موږ سره دا ویډیو وګورئ نو تاسو ته به ټول معلومات هم ترلاسه شي چې د دې هلک او د جنۍ څه تعلقات او دوی دا څنګه پلان جوړ کو او د کور نه ووتل چې د دې د کور نه د وتلو سره سره د جنۍ د کور هم بدنامي ده او بدنامي وشوه او د هلک د کور هم بدنامي وشوه چې د دې د وجې دوی د غیرت په نوم باندې د هلک او جنۍ پرې هم نه ښودل او دواړه یې په هغه ځای باندې مړه کړي دي. وګورئ دوستانو دا واقعه چې په بونیر کې رامخې ته شوې ده او یو جنۍ د ډېر وخت نه د یو هلک سره خبرو کولې او هغه خبرې دومره حد ته رسېدلې وې چې هغې دواړه پکې هم د کور نه وتښتېدل چې داسې هم ویل کېږي چې د جنۍ پلار مړ شوی او نه یې به د چا خبره هم نه منله ځکه چې د دې هلک هم د دې کورواله ته پته وه چې دا دغه هلک سره خبرې کوي او ګپ شپ لګوي. وایي چې کور کې ډېره هم منې کړه خو دې د هېچ چا هم نه منله چې کله دا تلې ده او دا تښتېدلې ده نو مور یې ترونو پسې تلې ده او هغې ته یې ویلي دي چې د دې د تره زامن او د تره څومره بچي دي هغې ټولو په دې پسې کوشش شروع کړی دی او بیا یې دا نیولي هم دي. اوس دغه کسانو چې کومو کسانو دغه دوه کسان ویشتي دغه هلک او جنۍ دي خپل جرم هم قبول کړی دی او وایي چې دا موږ د غیرت په نوم کړی ځکه چې دې جنۍ زموږ د ټول خاندان بدنامي کوله او زموږ خاندان یې بدنامولو. د دې د وجې موږ دا پرې نه ښودل او هلک هم ورسره وویشتو ځکه چې هلک هم د دې سره د کور نه تللی دی او جنۍ مو هم وویشتله چې زموږ په خاندان کې چا په لمن باندې داغ ونه لګي. خوږو دوستانو دا د غیرت په نوم باندې چې دوه قتلونه شوي چې جنۍ او هلک مړه شوي دي دا واقعه چې غوښتل مو تر تاسو هم ضرور رسوو او دا واقعه په بونیر کې رامخې ته شوه. خوږو دوستانو داسې واقعګانې به تاسو ډېرې زیاتې مخې ته راغلې وي او کتلې به هم وي. که چېرې تاسو داسې نور تازه معلومات غوښتل غواړئ نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.